یو خزراله او شکایت یې وکړو چې عمره د خرش عمر فاروق ورته را پاسې دو لارې لورته نظام اسلام درته خیم په منبر ولاړ د خطبه وای یو غلام را پاسې دو د گریوان نیونی و منبر نه اعلان دی راکوس ورته ولی بچیا ودا د پیغمبر منبر دې ته په دې خطبه نشي ویلې په دې به هغه څوک خطبه وای چې پچا کې عدل او انصاف ته ظالم وي چې ولی وی په مال غنیمت کې صادره راغلی وي مام ته کمیس جوړ کړي او تام ته جوړ کړي زما کمیس لند دی او ستاوګد دی معلومیږي دا چې تازان لدو صادره ساتلې نو تامیر المؤمنین نه ته ظالم حضرت عمر لاندې ولاړو دنیا ناسته ده په مسجد نبوي کې او زوی راوغختو چې بچیا زما دا کمیس وګدواله جوړ دی پلار ما یو خپل صادرم تعالی درکړ چا غلام ته دا خبر وکړه ورته زو سوخه ج منبر ته خطبه شروع دیته وی نظام اسلام چا امیر المؤمنین ته وی چې عمر فاروق د فرش پمنډه ولا رات ماشوم یې غېږ کې ورته لو عمر په دې مې پوهه کا چې دا قران یوازې زمونږ د لپاره قانون دی او کستاوم دی عمر فاروق ورته دار چا د لپاره دی ارچا د پاره ورچا د پاره دی وې زما د غي کې استا امانت ته استازوي ما سره زنا کړی دا دغه نه پیدا وې چې خاوې وې زبي بي په مخه ده کور تراغه او زوی د سر نرونی او دیوال سره ډغره ور او جلاد روغختو وې زما قانون دا دی د قران چې زنا چا وکړه او واده شوی نه سل دوره وای لگاوي جرګي ولاله چې عمر استاد زوی قران ډېر مزیدار لولي خدای د پاره معاف کا عمر فاروق ورته وی د قوم بچی می چره معاف کړي نه دی والله کزوی معاف کما امیر المؤمنین ورته ولار دی او زوی سل دوره لگاو خو چې سلمه دوره ولګول راو غرزیدو لته ټکوله راغه په دې مخه ورته لاس وال ول بچیا کته مړ شو مونږه خخ کړي نو ستا ملاقات به جناب محمد رسول الله سره وش دا د درو وهلي زخمونه ورته خایا او ورته وای چې پیغمبر تا چې کوم قران پرې خو عمر په داسې عمل کړي چې په کور راغلم نو صرفه نکړه لکه سات چې تیر شه ان لله و انا الیه راجعون دته وی نظام اسلام بیا